بهاولپور کې یو زنانه عدالت تراله او په عدالت کې خپل مقدمه راوړله. بهاولپور کې رااله مقدمه چې راوړله نو مقدمه دا پیش کړله چې زما خاون قادیانی شوی دی، مرزایی شوی دی، نو بس ما عدالت ته فیصله راوړې ده، په هغه باندې د مرتد حکم ولګوي او زما نکاح ختمه کړي. دا فتوا راوړلی شو. دا فیصله وی په بهاولپور کې یو قاضي ته پیش وله. چې پیش وله نو دلته قادیانیان هم راوچت شو چې په موږ به د مرتد حکم نه لګوي د کافر. دلته علما هم راوچت شول. هغې قاضي پکې د هر مکتبي فکر نه علما راوغوښتل. علماو سره اطلاعګانې علماو ته وکړلې چې پلانکې عالم دی راشي، پلانکې عالم دی راشي، پلانکې عالم دی راشي. وی دارالعلوم دیوبند ته اطلاع راغله نو د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نوم پکې چې دی حاضري وکړي داسې مسله ده، بهاولپور ته راتله غواړي. وی د دارالعلوم دیوبند استادان راجمع شو. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ته وی چې حضرت ته ډېر کمزوری شوی، وی ډېر بیمار، ډېر کمزوری شوی او ډېر بیمار، ډېر بیمار. علما ورته وی ته مزه او ستا په ځای به مونږ لاړ شو. وی چې نه، علما ورته ډېر منت وکړو خو هغه منت یې ونه منو او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بهاولپور ته را روان شو. کتابونو کې لیکلي وی ډېر سخت بیمار و، د بواسیرو بیماري مو ډېر کمزوری شوی دی او ډېر د کمزورۍ په حالت کې عدالت ته حاضر شو او 3 ګنټې مسلسل په ختم نبوت باندې تقریر وکړو. په عدالت کې دننه 3 ګنټې مسلسل ولاړ دی د جج مخې ته او د ختم نبوت په موضوع تقریر وکړه. ټول قادیانیان بې دلیله کړل. وی چې واپس راغی که نه دارالعلوم دیوبند ته نوي استادان یې راغونډ کړل. وی ټول استادان یې راغونډ کړل. وی چې تاسو خفه کېږئ مو، ما تاسو ټولو ما ته وی چې مزه او زه لاړم نو خفه کېږئ مو. ما وی هسې نه که زه دې مقدمې ته حاضري ونه کړم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میدان محشر کې زما د شفاعت نه انکار وکړي چېرته نو په دق ما وی هسې نه چې نبی علیه السلام مې د شفارس نه انکار وکړي نو بیا به څه کوم. نو تاسو رانه مه خفه کېږئ، تاسو رانه مه خفه کېږئ. او چې په بهاولپور کې عدالت ته پیش شو بیا یې جمعه پړاوله په بهاولپور کې. نو خلقو ته یې جمعه کې وی زه ډېر بیمار یم، ډېر د بیمارۍ په حالت کې راغلی یم، ډېر په مشکل راغلی یم او عدالت ته مې حاضري وکړله خو د آخرت په سفر روان یم، په لنډو شوی یم. نو کتل مې څه توخه را سره د آخرت نه وه. نو ما وی چې ځان له یو آخرت له یوه توخه تیاره کړم. نو دلته رالم چې نوم به مې د امام الانبیا په جانبندارو کې ولیکلی شي، په عاشقانو کې به مې ولیکلی شي. نو دا مې ځان له آخرت له یوه توخه تیارول. او اخیر کې خلقو ته وی زه خو لاړم عدالت ته پیش شوم، ما خو دلایل وي خو قاضي خو لا فیصله ورولې نه ده، لکه ژوندی وم دا فیصله یې واورولو نو خو وبینم که نه مړ وم که نه او دا فیصله قاضي واوروله نو زما د قبر خواته به راشئ دا فیصله به ماته واوروئ. زه به مړ یم خو د قبر خواته به مې دا فیصله واوروئ. ما دلایل ویلي دي انشاءالله قادیانی مغلوب شوی دی او فیصله به زمونږ په حق کې کیږي. خو که ژوندی وم نو واه به یې وړمه، که ژوندی نه وم نو د قبر خواته به مې راشئ او دا فیصله به راته ووروئ. بس بعضې خبرې اتفاقي په 33 کې د ده وفاتو شو او په 35 کې عدالت فیصله واورول. په 33 کې دی وفات شو، 2 کاله پس په 35 کې عدالت هغه فتوا واوروله چې قادیانی کافر دی او د اسلام د دایرې نه خارج دی او د دې زنانه سره یې نکاح ختمه ده خلاصه. په 33 کې هغه وفات شو، په 35 کې عدالت خوی ځکه مړو منو د قبر خواته به راشئ وبدرېږئ او فیصله به راته وهوروئ چې حضرت ته تلی وي او هغه جنګ دې لړاو کړی مسلسل